د لاس زور لوبه یو داسې لوبه ده چې هغه صرف د طاقت مظاهره نه کوي، بلکې په خلکو کې د صبر، د تحمل، د برداشت یو درس ورکوي. دا صرف دا نه دی چې موږ یو لاس سره نیسو او مقابله مې د شرو او یو بل ته چې دی هغه شکست ورکو، ته ودرېده چا په لاس په موټي کې څومره زور دی، ته راسئ یو لاس د زور مقابله سره وکړو، یو بل ته جدي شکست ورکړو، یا بلکې دا د برداشت، د صبر او د یو بهتر سټراټیجي، یو حکمت عملي چې څنګه ته یو بل څوک په مقابله کې هغه ته شکست ورکړې په خپل برداشت باندې. که ته یو دم ټوله زور ښکاره کړې، بس بیا به ستړی سې، لاس به دې چې دی هغه ستړی سي او بل څوک به تا سره وګټي. نو دا د لاس د زور مقابله یا لوبه چې موږ په کوچنیوالي کوله، نن به دغه یادونه د سره تازه کړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. زما دا د لوبو یو لړۍ ده د پښتنو سیمې کې چې کومې لوبې کیږي، هغه څنګه لوبې دي په کوچنیوالي موږ کولې، څنګه د 30 کلو څخه زموږ دا ټوله فولکلوریزه ثقافتي لوبې د منځ ختم سولې، او سوکه سوکه چې دی هغه د نوی نسل چې راپورته کیږي، ځواني لره راځي، نو دوی ټول هغه خپل د پلارو د نیکه چې کومې لوبې ولې هغه ټوله نظر اندازه کړي. او نن سبا په انټرنیشنل سطح باندې پر دا باندې مجلسونه کیږي، بحثونه کیږي چې څنګه یو فولکلوریز، فوک، لوکل لوګ گیم یا ټریډیشنل روایتي چې کومې لوبې او ګیمونه دي، دا څنګه موږ برته راځوندي کو. هر قوم کوشش دا کوي چې خپل نسل ته، نوي نسل ته، نوي کهول ته خپل زړې دودیزه لوبې وروښيي. نو دا هم زما یو معمولي یو هڅه ده چې زه خپل یادونه تازه کوم، چې ګوندې دا مجلسونه چې موږ یو یا نه یو دا در خلکو ورسیږي چې څنګه موږ د دودیزې لوبې کولې. او دا یاد لرئ زموږ چې کوم پخواني لوبې ولې دا صرف لوبې نه ولې، بلکې دا د پښتنو، چونکې پښتون یو قومي سطح باندې یو جنګجو قوم دی، مارشل قوم دی، لہذا د دوی یو تاریخ دی چې د کفار سره، د کافرانو سره، د سامراج سره به همیشه په جنګ اخته ولو، همیشه به دلته راتلو. زموږ په پښتنې سیمې چې کوم معدنیات وسایل دي پر دا به قبضه کولې. نو پښتون به همیش چې و تور او توپک به د پلارو د نیکه که خنجر او که هر شی و هغه به تیار ورسره ولو، د جنګ دپاره به آماده ولو. نو چې کله به یخ ولو د باندې به نه تلو، یا به جنګونه نه ولو، یا به د امن زمانه وه، ښه دور به و، د زراعت زمانه به وله. بیا چې به دوی کله فارغه سولو یا په کوټه کې به سره ناستو، نو د ساتیري دپاره به یې لوبې کولې چې یو د بل سره به مجلس هم کوئ، ناست هم کول، ټیم به هم سره پاسوئ. نو دا رقم یو دوی لوبه کوله، هغه ته وایي د لاس زور، د لاس زور، د لاس زور، د پنجې زور. په اردو کې پنجه آزمایي ورته وایي نه، او په انګلیش کې آرم ریسلینګ ورته وایي. دا تقریبا په هر قوم کې سته، نو په پښتنو کې هم دغه لوبه سته چې په کوچنیوالي ما خپله زما ورور عظیم الله مرحوم در ما چې کله دی کوچنی ولو، او د یو ښه باډي بلډر ولو، مسټر بلوچستان ولو، پر ما باندې ډېر ګران و، په ګرد کورنۍ باندې ګران ولو عظیم الله مرحوم. نو د ډېر ښه تکړه، ښایسته، زورور، خدای پاک یو سور رنګ ورکړی ولو، سور و سپین رنګ ورکړی ولو، ډېر ښایسته ولو. نه موږ خو دی غنم رنګي ولو، لیکن دی ډېر ښه ګونګرالي ویښتان، طاقتوره، ځوان، زبردسته، ډېر ښه خوند یې کوي. بس بیا په شوګر و په دا ناجوړیانو باندې سره اخته سولو، نو د الله پاک په کار سولو. نو کله کله ماله چې په یاد راسي ډېر مې طبیعت خراب سي، لیکن ظاهره ده ټوله به مرو، ټوله به ځو د دې دنیا سره، او الله پاک له به پیښیږو. الله پاک دې موږ ته موږ ته سره دې الله پاک ښه وکړي او ښه چلند وکړي، او خدای پاک دې موږ ته وبخښي، ټول مسلمانان دې وبخښي، ټول انسانیت، ټول مخلوقات د الله پاک دې رحم و کرم پر وکړي او هدایت دې ورته وکړي. نو ما مجلس کوي چې د پنجه آزمایي
نو دی خو باډي بلډر به ولو نه، تنسازي به یې کوله، کلب له به تللی دلته د پښین کې شاهین کلب یې کوي. اوس ګوره سته که نسته دا کلب. نو هلته به دی تلي، د جمعه خان استاز و، د محمدزی استاز، د ده استازان ولو نه، یعقوب استاز به د باکسینګ غوله. نو موږ به هم کله کله ورسره ولاړو، دا د کشني ورور سره به ولاړو. نو دی خو وفات سلو، بس مال اکثره دی په یاد راځي. نو د ده سره به ما چې کومې لوبې کولې په هغه کې ډېرې لوبې ولې، په هغه کې یوه دا د لاس زوریم ولو. نو ده ته به ما اکثره ولې مال راس عظیم الله راس عظیمه مقابله کوو، د ماښام به ونه، نو د ده سره به مقابله کوه، د کشني ورور سره مقابله کوله. نو ظاهره ده زه پر مشر ولم، دی کشر و، لیکن په بدن کې در ما غټ و، په طاقت کې در ما ډېر زیات ولو نه. نو ده به ډېر کوشش کوي، لیکن ماله چونکې هغه مشرتوب دی نه، نو هغه غیرت به رالی. نو چې د هر څو به سلو زه بیا نه سم، ما ته بیا شکست نسو راکولی. اوس ګور د ده مینه و محبت ولو که څه مسله وله، لیکن بهرحال څه پکې. نو زما غیرت ولو چې بای ته ودرې یاره کشر دی څنګه د ما څه ګټي نه. نو ما به وچ کلک غیرت باندې په عموما دا لوبه چې کېږي دا په 1 منټ کې یا په 2 منټ کې انسان یا وګټي یا یې بیلی. نو ما او دی به هم 1 منټ 2 منټ سره لګیا و، اخر به دا مشران راته ویل، مور یا ورون راته ویل بس دی څه به کوئ، خو قسم لاسونه به سره ستړي سلو. نو خیر، نو دا څنګه لوبه ده. اوس دا لوبه تقریبا هر چا به کړي، دا د ځوانان نن سبا دا ځوانان په دا موبایلو شیانو باندې اخته دي، په دغه لعنت باندې نه، په دا فتنه باندې اخته دي. باید چې څوک ټیک دی، موبایل و، یوټیوب و، دا شیان و، شی د کار هغه کې وګوره بس ټیک دی، لیکن فیملی و خاندان ته هم باید چې څوک وخت ورکړي، د هغوی سره هم یادونه تازه کړي نه. نو انشاءالله دا زما لوبې چې کوم لړۍ دا مکمله سي، بعد کې که ماله بیا نورې لوبې په یاد راتلې، بیا به هغه هم پکې اضافه پکې کوم په دا پلی لیسټ کې نه. تاسو دا پلی لیسټ ټوله وګورئ، ما مختلف پښتني لوبو باندې خپل لیکچر او یادونه تازه کړي دي. نو چې دا څنګه مکمله سي، بیا زما انشاءالله تعالی د نکلو، داستانونو، د کیسو یو پلی لیسټ دی، بیا به په هغه کې شارټ سټوریز یا ټال ټیلز چې ورته وایي، دا رقم دغه کیسې، نکلونه، داستانونه پخوانی نه، پر دا باندې بیا زه خپل لیکچر یا یادونه تازه کوم چې زما کم نکلونه په یاد دي. نو نن چې دی هغه د لاس زوري په حواله باندې دا مجلس دی. نو دا څنګه کیږي؟ دا عموما د 2 کسانو په مابین کیږي، د 2 ورونو په مابین کیږي، د 2 دوستانو، د یارانو په مابین کیږي، د پلار او د زوی په مابین کیږي. دا عموما د الکوانو لوبه ده. انجونې اکثره دا لوبې نه کوي، دا د الکوانو لوبه ده نه. دا اوس څنګه کیږي؟ یو ټیبل وي یا کرسي وي یا یو بالښت وي، غټ بالښت وي، یو دې خواته کښیني، بل مخامخ سره کښیني نه، یو د بل ته سره ګوري، او دا لاس داسې ورکړي. عموما په شي لاس باندې کیږي چې زما هغه به هم شی لاسي، د دغه به هم شی لاس وي. عموما دا په هم عمر چې داسې نه وي چې یو څوک ډېر غټ وي، یو څوک ډېر کوچنی وي، یا که د بازۍ دپاره خندا دپاره وکړي، خو جلا خبره ده. لیکن عموما طاقت ازمایي چې کوي، پنجه ازمایي چې کوي، د لاس او د مټې زور چې معلوموي، دا لوبې چې کوي نه، دا د 2 ځوانانو، یعنی د اهم عمر چې دی هم ستا د بدن او د طاقت او د عمر مطابق وي، بل هم د غونګي. دا نو نه چې یو ډېر غټ پنډ طاقتور وي، بل دی نری کوچنی، دا ترا نسي کېدی. په طاقت او په عمر کې به سره برابر وي، بیا به وزن کې به سره برابر وي، بیا به دا لوبه سره کیږي. نو مخامخ سره کښیني یا پښې داسې شاته وغځوي نه، سره پریوځي، یا پر بالښت باندې دا څنګله داسې ولګوي نه، داسې ولګوي، د شی لاس تاغي، شی لاس د هغې، هغه هم دا پنجه داسې درکړي نه. دا نو نه چې ګوتې سره نیولي، یا پره پنجه داسې یو بل ته سره ونیسي، مټه داسې سره برابر کړي، داسې سره برابر کړي نه.
هغه هلته ناستې دلته ناستې نه شی لاس بیا د کیڼي لاس مقابله کیږي دا نو نه چې ستا هغه کیڼی لاس د دغه شی ولې په کیڼي لاس کې جلا طاقت دی په شي لاس کې جلا طاقت دی څوک چې د چپه دست دی د هغه طاقت په چپه لاس کې څوک چې راست لاس دی نه رسته لاس والا طاقتور یې نه نو هغه طاقتګر د په رسته لاس کې نه نو دا رقم دا دواړه لاسونه سره ورکړي پر ټیبل باندې یا پر بالښت باندې یو بل ته سره وګوري او وایي چې شروع کوي وایي 1 2 3 یا دا وایي بسم الله یا دا وایي چې شروع یا داسې یو خبره وکړي ناره وکړي نه د خپل وخت مطابق د خپل حالات مطابق وکړي عموما دغه وایي چې 1 2 3 یا دا وایي بسم الله अब شروع کی نه چې دا د شروع کی نو هر یو زور لګي چې بای څوک چې کمزوري دا غلاس دی لاندې سي دا طاقتور چې دا غلاس دی دا څنګه اصل دا دی دا څنګه بیا نه پورته کی او دا خپل دویم لاس بدل ته نور سره د سپورټ د پاره د طاقت لپاره نه راولي بس چې یو لاس دا بل لاس چې دی دا بل لاس پر دای زم نه یږدي چې دا غزاګي سو د سپورټ طاقت ملاویږي او رسیږي دای دا غسل ته زور لګي دی داسې راکار دقي یا هغه به هم داسې پر مځکه یا پر بالښت باندې یا پر ټیبل باندې دی سم ایږدي دا نه چې هلته بل لاس ټینګ نیولی دلته دی راکشوي هغه هلته دا لاس دی راکشوي نو دا خو ناقص وله یا دا لاس دی سم برابر بلکې هغه سره داسې کښېږده که ایمانداري کوي دا بل لاس دی سامنے مخامخ کښېږده چې و چاته نسي ور معلوم چې دا بل لاس یې د یو ځاګي سره په زور ټینګ نیولی دی او د هغه په زور باندې دی دا په دا لاس باندې ما ته شکست راکوي نو ناکي باید چې نه وسي دا اصول پسندي باید په دا کې وي نو دا بل لاس یې داسې نیولی دته زور کوي داسې دا څنګله به بیا نه راپورته کوي عموما کله کله څوک ده کوي دی پر راپورته سي نه دا ناکي ده دی کوي دا خو واره نه خوري نه نو بیا ګرده پر خاندي د هلته چې څوک ناستي نجونې هلکوان چې یا د کلي د علاقې د کوڅې هلکوان چې ناستي بیا نو ګرده پر خاندي وایي دا وګوره ناکي کوي غلط کوي یا بس صحیح معنا باندې ایمانداري باندې څنګله چې دی پر بالښت کښېښوله یا پر ټیبل کښېښول یا کرسي یا هر شی چې ول پر غزاګي یا پر مځکه باندې نه نو دا چې د کښېښول بس بیا به نه دغه څه څنګله نه راپورته کوي هغه به داسې دا لاس به داسې کوي یا به ستا لاس دی ځي که پر تا زوره ورولو نو دا ستا لاس به ځي اخر به د مځکې سره به دا ستا لاس ولګېږي دا ستا مټې به ولګېږي تا ته مات درکوي پړې کړې ختم یې کړې ته یې ناکامه کړې تا ته شکست درکوي او ویې ګټله ده وګټله دی په لاس په زور کې طاقتوره دی بیا نو په کلي علاقه او په کوڅه کې په دا کور کې په خاندان کې او په دا آس پاس په د په ورونو په خوند کې دا خبره مشوره سي چې د په لاس کې ډیر زور دی زور ستا د سره پام کوي دا ډیر زورور دی ماشاءالله الله پاک په لاس کې ډیر طاقت ورکړی دی کار داسې مسله ولا یو څه کیسه ولا موږ به دی رابولو د په لاس کې ډیر طاقت سته که د یو شربت یا د یو بوتل سر مې ور خلاصوي یا دا رقم بل یو د یو په کور کې یو داسې د یو مرمت یو کار مارولو نو موږ به دی رابولو ولې د په لاس کې ډیر طاقت دی که بیلچه و کلنګول یو څه مې پکول نو په ده بیا کوو ولې د په لاس کې ډیر طاقت دی نه نو دا د لاس طاقت یا د لاس د زور د طاقت مقابله یا د لاس د زور پنجه ازمایي په انګلیش کې چې ریسلینګ ورته وایي دا موږ خپله پکښنیوالي کول ما د خپل ورور سره کول د نور سره مې هم کړي دي کله به م وګټله کله به م بیلوله خندا مې به کوله سپورټ سپریټ به مې ښکاره کوئ یو بل ته به مې پیغور نه سره کوئ بس یو خندا به ولو یو ټیم پاس به ولو یو ساتیری به ولو مجلس به مې سره کوو یو بل ته مې کتل ډېره ډوډۍ دې خوړله ده لږ ډوډۍ زیاته که ولې دی کمزورې سولې دا ستا د لاس طاقت څومره سولو چیرې سو یو بل ته به مې دا رقم مجلسونه و جملې سره ویلې په دا باندې به موږ دغه مجلسونه و دا جملې به انجوای کولې بس په دا کې بیا جلا خوند ولو پیغور نه ولو بلکې بس خوند به ولو چې باید چاته ولو ستا په لاس کې طاقت کمزورې سوی دی ستا په لاس کې اوس طاقت نسته ته اوس څه لږ خاچه داسې یو
ډیپس وای یا یو ځاګی ځای یا ډوډۍ زیاته که خوراک زیات که پټاټې و غوښه و ما خیال مور پلار غوښه و ډوډۍ نه درکوي نه بس دا طرح مجلسونه به هم سره کول خندان به هم کولی نه نو پنجه ازمایي آرم ریسلینګ یا د لاس د زور طاقت د لاس د مټې د زور طاقت راسې بای د لاس د زور مقابله وکړو نه راسې بای زما او ستا د لاس زور مقابله ده و دا ته مې لوبه نه ویلې مقابله مې ورته ویلې نو دا ډېر ښه خوند کوي زموږ د کوچنیوالي یو یادونو سره تړلي دي تاسو هم د لاس د زور مقابله کله کړې ده د خپلوانو سره که مې نه ده کړې کمنټ پر ورکړئ ستاسو یادونه څه وایي ستاسو دا مقابله سر په یاد ده او اوس هم کولی شئ دا نه په یخ غواړي نه ګرمي غواړي نه وخت غواړي بس دا د کوچنیانو سره هم کوي زه کله کله د زما زوی دي اویس کرني درته ووایم چې راسه د لاس د زور مقابله وکړو دی نو کوچنی دی بس وروره زه ورته لاس مې نیولی دی د هر څو زور کوي بیا د د خوشحالۍ دپاره دا لاس دی ور ډیله کم دی سست کم دی د همځکې ته ورسوي بس ما پړ کړه به دا باندې ډېر خوشحاله وي بیا زه ورته وخندم او یار زه زما خیال ډوډۍ ډېره خورې لاس کې د ډېر طاقت ما خیال پیدا شوی دی ماشاءالله دی په دا خوشحاله سي نو دا ډېر ښه خوند کوي او باید چې دوی د کوچنیانو د نجونو د هلکانو په آپس کې خاندان یو بازۍ د سره وکړي تر څو پورې به موږ د کرکټو د فوټبال او دا شیان کوو دا ځایي لوبو ته لږ وده ورکوي طاقت ورکوي چې موږ یې د نوي نسل دپاره خوندي وساتو پنجه ازمایي د لاس زور د طاقت مقابله باید چې تاسو دغه کوچنیان تېر وښوئ نو انشاءالله د نوي لوبې سره به ستاسو په چوپړ کې بیا زیریږم دا زما د لوبو چې کوم ما یو پلی لیسټ یو لړۍ جوړه کړې ده د ټریډیشنل گیمز لوبه چې ده دا هم د سره وګورئ په وټساپ کې لینک نور دوستان ته مو واستوئ حضردم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد